د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو پرون مخصوصاً یو ځل بیا په قطر کې سره ولیدل، خو په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د افغان دولت او طالبانو پلاوي تایید کړي چې د دوشنبې په ماښام یې له یو بل سره لیدلي. د افغان مذاکراتي پلاوي ویان نادر نادري د افغان پلاوي پر مطبوعاتي فیسبوک پاڼه په تازه څرګندونو کې ویلي چې د تماس ډلو د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی. هغه وایي پر اختلافي مواردو بحثونه شوي، دواړه لوري کومې پایلې ته نه دي رسیدلي، خو د مذاکراتو پر دوام ټینګار شوی دی. د افغان حکومت مرکچي پلاوي غړی ډاکټر رسول طالب وایي د اختلافي مواردو په اړه کوم مذاکرات چې جریان لري، افغان پلاوی په خپل ټول توان سره هڅه کوي چې د اختلافاتو د حل لار پیدا کړي. نوموړی وایي په همدې خاطر 3 ورځې وړاندې د طالبانو پلاوي پیشنهاد وکړ که چېرته د اختلاف موارد د کوچني ګروپ لخوا د بحث لاندې ونیول شي او په مشخصو مواردو کار وشي، ښه به وي ترڅو مشکل حل شي. ښاغلی طالب زیاتوي کوچنی ګروپ د موضوعاتو د ژر حل کولو لپاره رامنځته شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دواړو لوریو دریو کسانو د دوشنبې په ماښام سره ولیدل او توافق یې وکړ چې د اختلاف موارد باید ژر حل او فصل شي. له نږدې 40 ورځو راهیسې د طالبانو او افغان حکومت د پلاو ترمنځ خبرې پیل شوي دي، خو پر ځینو مواردو د اختلاف له امله دواړه لوري نه دي توانېدلي چې د خبرو پر کړنلاره توافق وکړي. ځینې پخواني طالب چارواکي وایي چې پر توافقنامې نه عمل کول د سولې د خبرو د ځنډېدو لوی لامل دی. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي چې په تیرو 6 میاشتو کې د دواړو لورو ترمنځ له کړي هوکړې سرغړونه او په توافقنامه نه عمل کول او روان جنگ د دې لامل شوی چې دواړه خواوې پر یو بل باور نه لري او د سولې خبرې ځنډولې دي. له دې هر څه سره یو لوری هم د اختلافاتو د مواردو په اړه تفصیلي خبرې نه کوي او په اړه یې وضاحت نه ورکوي.